او اکثر چې نن سبا د نوجوانانو نه پاتې کیږي نو د مازدیګر مونځ ته پاتې شي اذان شروع شي دوی وی راځئ کرکټ له به لاړ شو واک به وکړو لږ چکر به ولګو سارا غاړې ته به وځو نو د مازدیګر اذانونه کیږي او دوی د کلي نه بهر شي او د مازدیګر یوه قیمتي فریضه ترې نه پاتې شو نو چې دا کم ملائک اوس خیږي دوی به څه لیکي چې زما ستا بنده په څه حال کې و په مانځه کې نه و هغه نورې به وایي چې ورلو نوم په مانځه کې نه و نو دا دومره قیمتي ټیم دی او دا زموږ نه دقې کې ضایع شي د دواړو جهانو سردار فرمایي د چا نه چې د مازدیګر مونځ پاتې شو د ده دومره نقصان وشو فکأنما وتر اهله وماله دومره نقصان وشو لکه د ده چې د کور ټول خلق هلاک او تباه و برباد شي سړی چاته اطلاع ورکړي که نه وي ټول کور بچي دي تباه و برباد شول آفت راغلی و زلزله راغلی و ټول بچي دي تباه شو د ده دومره نقصان وشي چې د ده نه یو د مازدیګر مونځ پاتې شي اسی خدای له به جواب څه ورکړو چې دا اهمه فریضه پاتې شي